سلامونه نیکیلي نعمت پښتون یم. نن را سره په خپرونه کې د افغان کډوالو ترجمان ظاهر پښتون صاحب میلمه دی. د ظاهر پښتون صاحب څخه به سوالونه کوو. اول ظاهر پښتون صاحب اک نیوز ته ښه راغلاست ته وایم. پښتون صاحب تاسې او ستاسې د حق چینل ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به شي. مننه ظاهر مهرباني. پښتون صاحب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري یونیسیار یو راپور خپر کړی دی چې د 2025 کال د پیل راهیسې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته 2.3 میلیونه څخه زیات افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې ډېر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستنېږي چې هېواد کې د هغوی د هرکلي لپاره کافي چمتووالی نه لري. ملګرو ملتونو د دې افغان راستنېدونکو ملاتړ د هڅو د پیاوړتیا لپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. نو که په دغه هکله لږ معلومات راکړي. مننه پښتون صاحب، لکه څنګه چې تاسې د یونیسیار کوم چې دا نن راپور خپور کوي یا پر نړیوالو غږ وکړي چې تاسې د افغان کډوال چې کوم د ایران او پاکستان څخه د 2.2 میلیونه پورې راوښتي دي، د دوی د سره د مرستو عاجلو مرستو ضرورت دی. دوی سرپناه نه لري، دوی ته روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې، خوراکي توکي نه دي ورته برابر، او دوی مرسته ضرورت لري. او پر نړیوالو یې غږ وکړي چې نړیوال باید د مرسته وکړي د یونیسیار سره، تر څو چې یونیسیار د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د افغان کډوالو سره په مختلفو بخشو کې مرسته وکړي. او دا خبره هم بیره هم ښکاره کړه که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي نو دا به په افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا به د سیمې دپاره یو خطرناکې پایلې ولري. او پاتې شو خبره دا ده کوم چې یونیسیار دا غږ کړی دی، موږ د دې غږ هرکلی کوو، خو چې په عمل کې وښودل شي. خو یوه خبره لکه څنګه چې تا خپل په سوال کې وکړله چې د افغانستان کې د افغان کډوالو سره مرستې یا د افغانستان حکومت زه کړي یا کوي یا نه کوي، خو زه یوه خبره کوم چې زه دا اوس په حیث د یو افغان کډوال د افغان کډوالو د استازي په توګه باندې د اسلامي امارت ته زه داد ورکوم چې دوی خپل په کومو امکاناتو باندې د خپلو افغان کډوالو سره ډیر نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. حالانکه زه افغان کډوال یم، دا نه چې اوس موږ د حکومت ته بې ځایه داد ورکوو. یعنی دا اوس ساعتکۍ مخکې زما سره د بغلان څخه ځینو ملګرو او د افغانستان د مختلفو ولایتو څخه زموږ تلونکو افغان کډوالو هغه چې په څه پوهېږي هغو دا خبره راته وکړله چې ډېر ښه منظم زموږ تداد راکړل شوی دی. خو دا چې د افغانستان د حکومت سره امکانات نشته، اوس لویه خبره دا ده چې ملګري ملتونه یا یونیسیار دا غواړي اول دوی ته دا پکار دي چې زموږ حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که په رسمیت وپېژندل شي دغه نړیوالې ادارې باید دغه بندیز لري کړي. که دوی د انسانیت لپاره کار کوي پکار دا ده چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او که د رسمیت پېژندلو کې بیا امارت یا زموږ حکومت زموږ سره مرسته ونه کړي بیا په هغه ځای کې دوی ګرم ښودل کېږي. راله د یونیسیار د خوا څخه د یونیسیار څخه زموږ ډېره غټه ګیله ده دا چې دی په کور دننه کې د افغان کډوالو دپاره مرسته غواړي، دا خو بیا هم موږ ورتلونکي یو، دا ډېره ښه خبره ده. خو دا کوم چې په پاکستان هېواد کې دا وخت 1.3 میلیونه افغان کډوال د پیوار کارډ د دوی په نګرانۍ کې و او دي، دوی د 2 افغان کډوالو سره څه وکړله؟ ولې پر میدان پرېښودله؟ دا اوس دغه افغان کډوال دا دي روان دي وطن ته، 315 ډالره پر 15 ورته ودروله. د دوی جایدادونه، د دوی پراپرټیانې، د دوی ګاډیانې دا ګرده دغسې په ګونګ حالت کې پاتې شوه. یعنی افغان کډوال په ډیر سخت روحي ټینشن اخته شوه. نو په کار دا ده چې ملګري ملتونه د دغه افغان کډوالو هغه دی چې افغان کډوال تلونکي دي وطن ته باید هلته لکه څنګه چې دوی غږ کړی دی دا په عمل کې ورسوي. نو چې دغه افغان کډوال د بشري مرسته سخت اړتیا لري او دا کم د چکن مراعات چې دا باید ورکړل شي. موږ د یونیسیار چې دوی پر نړیوالو باندې غږ کړی دی موږ یې ستاینه کوو او د نړیوالو څخه هم دا غوښتنه ده د هغو قوتونو څخه چې د بشریت نارې وي، د هغو قوتونو څخه چې هغه د په نړۍ کې د دیموکراسي دپاره نارې وي یا د دیموکراسي دپاره روغ حکومتونه ړنګ کړل او روغ ملکونه یې تباه او برباد کړل.
پر هغو باندې زموږ غږ دی چې تاسې د بشریت نارې ولې نن خو دغه دی په میلیونونو افغان کډوال بې مرستو پاتې دي. اول تیار یې پر حکومت باندې بشري مرستې وربندوي، په رسمیت یې نه پېژني، اول ته یې نه په کور دننه کې مرسته ورسره کوي او نه دلته د پاکستان سره د افغان کډوالو مشکلات حلوي. اوس زموږ افغان کډوال په ډېر سخت ستونزمن حالت کې یو. دغه دی چې زموږ ټیم هم صرف پر اول تاریخ باندې پوره کېدونکی دی. نو دا که حکومت په دغه ټیم کې لږ بدلون رانولي، دا به یو لویه فاجعه هم دلته په پاکستان کې او هم په وطن کې د افغان کډوالو سره رامنځته شي او افغان کډوال په ډېر نامعلوم برخلیک باندې اخته شي.